نوی کور نوی ژوند د بي بي سي رادیويي ډرامه. نه پوهېږم دا مینه چېرته تللې چې تر اوسه تره یې تمه ده. السلام علیکم قمرګله. بلای قمرګله تر اوسه چېرته ورکوي؟ راډیو ته تللی وم. اوس نو ښه شوه. هر چېرته چې د زړه وغوښته په خپل سر بکس په ولي واچوي او روانه شي. اوس به درته راډیو ښکاره کړم. که نور دې زما د اجازې پرته یو ګام هم ویرو نه ښیاو نو پښې به دې در ماتې کړم. پوه شوې که نه؟ لاړه مه هله مخکې شه کوټې ته لاړه شه چې پښو کې دې زولنې در واچوم. څه کوې قمرګله؟ ویښتان دې خوشي که چې ژوبله دې کړه. ویله شه چې د ویښتانو تار دې په سر کې پرېنهدم کله دې پرېږدم همداسې. څه کوې قمرګله؟ حمیده ولې له ویښتانو کشوې؟ خوشې یې که همدا یې حق دی پلاره. ولې څه یې کړي؟ ته خو یې ویښتان خوشې که بیا ووایه چې څه ګناه یې کړې. ویښتان یې څه کوې؟ باید یې چې پښې ور ماتې کړم. پرته له دې چې ما ته څه ووایي په خپل سر راوډیو ته تللې وه. چټیات مه وایه قمرګله. حمیده خوارکۍ په خپل سر نه وه تللې. هغې ته ما اجازه ورکړې وه چې لاړه شي. دنګور ملا دې مه تړه پلاره. همداسې وایه چې زه ورته څه ونه وایم. نور د حمیدې له کارونو تر پوزې رسېدلی. که بل ځل یې د خپل زړه کار وکړ نو زړه به یې د ژونده ورته ورکړم.